جبرائیل امین راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې السلام پتا سلام کوي، الله پاک پتا سلام کوي، او ورته وایي چې زموږ لخوا ابازر ته زموږ سلام وایه. سبحان الله. جبرائیل امین علیه السلام راځي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ابازر ته صحابي ته رضی الله عنه ته سلام وایه زموږ لخوا نه. آیا ته یې پیژنې ای جبرائیله؟ اوهو، څنګه چې تاسې د مدینې په لارو کوڅو کې پیژنئ، تر دې موږ ښه د اسمان په لارو کوڅو کې پیژنو. سبحان الله. وای نو څه باندې د څه کړي دي چې تاسې داسې پیژنئ او سلام پرې وایي؟ وای چې دی دغه ذکر ډیر زیات کوي، په دغه ذکر باندې همیشه مشغول وي چې لا اله الا الله. سبحان الله. د دغه ذکر ډیروالی باندې جبرائیل امین په اسمان کې ستاسې نوم اخلي، الله پاک مو په اسمان کې یادوي او په تاسې باندې سلام راځي انشاءالله. د الله پاک سلام او د ملائکو او د جبرائیل امین سلام. نو که غواړئ د ابازر غوندې شئ رضی الله عنه، نو دغه ذکر همیشه کوئ، لا اله الا الله، لا اله الا الله. تسبیح په ګوتو هر وخت چې فارغ وئ دغه ذکر کوئ. السلام علیکم.